السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ښه وئ. الله م ښاد آباد لره خوشحاله اوسئ. څنګه چې تاسو وکړه ملګرو چې بازارونه هر څه روډونه بند دي، لاک ډاون دی، نو بالکل یقینا چې څنګه بس خلکو ته اعلان شوی دی چې د کورونو نه مه راوځئ، نو ډېرو خلکو خو پې عمل هم کړی دی او کوشش وکړئ چې نور کوم ملګري راوځي نو کوشش کوئ د کورونو نه مه راوځئ، خپلو کورونو کې ځان محفوظ وساتئ. او دغه خبره چې څو ورځې دي بس الله دې وکړي چې لاول خو دا مرض ختم شي، دا کرونا وایرس چې کوم دی الله دې د خپلو غیبو نه ختم کړي. او بل خپلو کورونو کې کښېنئ، خپل منځونه اودسونه کوئ، نفلونه کوئ، تلاوت کوئ، هغه عبادتونه کور هم کېږي ملګرو، نو کور کې کوشش وکړئ عبادتونه کور وکړئ او بس د ټول امت دپاره سوال وکړئ، دعاګانې وغواړئ چې الله دې زموږ نه دا کرونا وایرس ختم کړي. بل دا خبره به وکړم ملګرو چې کوم ځای زموږ د قانون محافظان ولاړ دي، پولیس ولاړ دي، آرمي ولاړ ده، نو کوشش وکړئ د هغو سره ودرېږئ او هغوی چې درته څه وایي نو منئ یې، ځکه چې دا زموږ ستاسو دپاره ولاړ دي. نو ټول په دې خبرو عمل وکړئ او د خپل قانون سره یو شان ودرېږئ اوږه په اوږه، ځکه چې که موږ چېرې د هغو سره نه ودرېږو، هغوی زموږ دپاره ولاړ دي، نو بیا به هغوی په دې ډنډو او په دې باندې مجبوره کېږي. نو دغې له کوشش وکړئ چې دغې له هغو مه مجبوره کوئ. او نن چې دا کرفیو ولګېده نو د دې وجه هم دا ده چې دا موږ ټولو ته اعلان شوی و چې مه راوځئ د کورونو نه، نو موږ دا خبره ونه منله، موږ ته ګپ جوړ کړو، نو حقه وشوه، کرفي ولګوله، نو بیا هم چې څوک راوځي داسې ضرورت کارونو دپاره، نو خدای دې زموږ د دې پولیسو سره ښه وکړي، بیا هم سختي ورسره نه کوي. کوشش وکړئ د دې خبرې نه مذاق مه جوړوئ او په دې خبرو عمل وکړئ، خپلو کورونو کې کښېنئ، ښه سیف بازارونو ته مه وځئ، د ګڼو خواله مه ورځئ. خو دا ویډیو چې وګورئ نو په دې خبرو عمل وکړئ چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.